بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لومړی درس مخکې موږ ته دغه شیان وپېژندله چې موږ تاسو وویل چې دغې برخې ته دغې ټولې ته ډیسټاپ وایي او دغې لاندې برخې ته دغې لاندې پټۍ ته مکمل دې ته ټولبار وایي او دغه چې وینئ دلته چې ستا دغه دی دغو شیانو ته څه شي وایي آیکن وایي. راځو موږ تاسو په ډیسټاپ باندې رایټ کلیک کوو. کله چې رایټ کلیک په ډیسټاپ باندې وکړئ یو لیست راخلاصېږي. دې لیست ته پاپ اپ لیست وایي. په دې لیست کې لومړی ویو دی. څه شی دی؟ ویو دی. راځو رایټ کلیک په ډیسټاپ کوو، ویو ته راځو. په ویو کې لارج آیکن لیکلی دی، میډیم آیکن دی، سمال آیکن دی، آوټو اورنج آیکن، الیګن آیکن ټو ګریډ، شو ډیسټاپ آیکن، شو ډیسټاپ گیجټس. راځو دا شیان دي پکښې. لومړی ویو ته رالو. په ویو کې لومړی لیکلي لارج آیکن معنا دغه آیکنونه راته غټ کړه. څه معنا؟ دغه آیکنونه راته غټ کړه. لارج آیکن راځم پر لارج آیکن باندې کلیک کوم. ګوره د آیکنونه چې شوله غټ شوله. راځم ورپسې میډیم آیکن لیکلی دی. څه شي لیکلی دی؟ میډیم آیکن. په میډیم آیکن باندې کلیک کوم، د آیکنونه میانه شوله. میډیم معنا میانه. دریم راځم سمال آیکن ته. سمال آیکن د آیکنونو کوچنه کوي. سمال مطلب کوچنی. کله چې دا ووایم د آیکنونه به ماته څه کوي؟ کوچنه کوي. ګوره کوچنه کوي. زه ورته وایم چې دا ماته لارج آیکن یعنې د آیکنونو راته غټ ښکاره کړه. یا مثلا ورته وایم چې ما د څه شي ښکاره کړه؟ میډیم آیکن میانه یې ښکاره کړه. صحیح شو؟ د هغه څخه وروسته راځو په ویو کې آوټو اورنج آیکن دی. د آوټو اورنج آیکن کار څه شی دی؟ ګوره زه د آیکن دلته کلیک نیسم، داسې راکشوم. ګوره د آیکن دلته راغی. دا آیکن کلیک نیسم، ګوره دلته مثلا دغه راځم دا فولډر دلته ایږدم. هېڅ خبر نه چې هر ځای وړم مشکل نشته. که زه چیرې راسم ویو ته او په ویو کې ورته وایم آوټو اورنج آیکن، اوس ګورئ دا آیکن باندې زه کلیک نیسم راکشوم یې، د آیکن کشېږي؟ نه کشېږي. ګورئ دا آیکن راځم کشوم یې، نه کشېږي. اورنج په خپله خانه کې. پوه شوئ؟ راځم بېرته ویو ته آوټو اورنج آیکن وظیفه خو مو وپېژندل. راځم زه ورته وایم چې زه په خپله خوښه چې آیکنونه مې راځي خوښ وي هلته یې ایږدم. د آوټو اورنج آیکن وروسته الیګن آیکن ټو ګریډ. دا شی الیګن آیکن ټو ګریډ وظیفه څه شي ده؟ ګوره دا اوس چکمار دی. ګریډ معنا په چوکاټ کې په خانه کې. راځم ګوره زه دا آیکن دې ته دومره اندازه نږدې کوم، نه ور نږدې کېږي. ګوره برته په خپلې خانې ځي. راځم دا دلته ایږدم، دا هم دلته ایږدم. ګوره دغه فولډر زه دې ته نږدې کوم، نه کېږي. ګوره په خپل چوکاټ کې دی. راځم زه ویو ته. په ویو کې دغه الیګن آیکن ټو ګریډ دغه چکمار انچیک کوم. اوس دغه آیکن دلته ور نږدې کوم. ګورئ مثلا راځم دغه آیکن دلته ور نږدې کوم. ګوره دومره ور نږدې شو. مخکې نه ور نږدې کېدل. راځم یا دغه آیکن دې ته دومره نږدې کوم. ګوره نږدې شو. که چیرې زه راسم و دې چیک ته دلته الیګن آیکن ټو ګریډ دا ووایم، اوس به وګورم. ګوره دا ور نږدې کېږي. پوه شوئ؟ راځو دغه څه وروسته شو ډیسټاپ آیکن دی. ما درته وویل چې دې ته آیکنونه وایي او دغه مکملې صفحې ته ډیسټاپ وایي. شو ډیسټاپ آیکن د دغه ډیسټاپ د آیکنونه راته ښکاره کړه. ګوره دا چکمار دی. که زه چیرې دغه چیک انچیکم، ګوره هغه آیکنونه ټوله چې زول ورک شول. اوس برته راځم ویو ته. په ویو کې ورته وایم شو ډیسټاپ آیکن، هغه آیکنونه راته ښکاره کړه. دغه څه وروسته شو ډیسټاپ گیجټ دی. گیجټ هم راځي. گیجټ راخلم. اوس را روان درس دا وایي چې گیجټ څه شی ته وایي. مثلا زه راځم شو ډیسټاپ گیجټ. دغه شیانو ته دلته مطلب ساعتې جنتري دغه شیانو ته گیجټ وایي. بیا په روان درس کې وایي. ورته وایم چې دغه گیجټ راته ښکاره کړه. که چیرې غوښتلم چې ښکاره وي دغه چکمار باید لګېدلی وي، او که چیرې نه غوښتی دغه چکمار ځینې لرې کړی شي. ګوره هغه لرې شول. زه ورته وایم چې یا گیجټ دې ماته ښکاره وي. پر ډیسټاپ به رایټ کلیک وکړې، بیا به ویو ته راسي او بیا به شو ډیسټاپ گیجټ ورته ووایې، نو هغه شیان به تا ته چی شي؟ ښکاره شي. ښه.